د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، بل کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګوره، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ژې د نن لوست یا سبق ده. ودې لیده؟ هو، دا ژې ده. دا ژې ده. دا هغه شی چې له پاس لور نه پیل کیڼې خواته تاو شوی. دا راښیي چې ژې دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، د ژې ترڅنګ په ټکو ټکو ژې لیکل شوې ده. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی دی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ژې داسې ډکه کړئ. ژې د ژې شکل او د ژې نوم دې وپېژانده. اوس د ژې په غږ خبرې کوو. د ژې غږ څه دی؟ ژ. ژ د ژې غږ دی. ګوره، ژ د ژبې د کلمې په سر کې د لیکل شوي ژې غږ دی، لکه ژبه. ته ووایه. ژ، ژبه. شاباس، بیا ووایه. ژ، ژبه. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې د ژې توری په سر کې راشي. ژ، ژړا. ژ، ژوند. ژ، ژمی. دا ژبه ده. دلته د ژبې په کلمه کې یو ځل د ژې توری راغلی دی. دغه په سور رنګ د ژې توری چې اواز یې راغلی دی. ګورئ، دلته هم ژبه لیکل شوې ده، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ژبې لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، ژبه له همدغه ځایه څخه پیل کیږي. ډېر ښه، ډېر ښه. ګورئ، دا ژبه ده. ژبه جګري رنګ لري. مخ غنمي رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ژبه رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د ژبې په کلمه کې یو ځل د ژې توری راغلی دی. له دې ټکي یې پیل کوو. ژبې او شونډو ته جګري رنګ ورکوو. داسې. شاباس، همدغه شانې رنګ کړئ. همدغه شانې رنګ کړئ. شاباس. ګورئ، مخ ته یې غنمي رنګ ورکوو. شاباس، همدغه شانې رنګ کړئ. شاباس، همدغه شانې رنګ کړئ. شاباس. اوس راځو اولنی کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اوله ژې په شنه رنګ لیکل شوې او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ژې توری لیکل شوی دی. د ژې په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هرې یوې منځخالي ژې په سر ژې ولیکئ چې لیکل مو زده شي.
موږ ژ لیکل زده کوو. ډېر ښه، ژ دغه شان لیکل کیږي. موږ ژ لیکل زده کوو. ګورئ، دا د ژبې د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ژبې کلمه لیکل شوې ده. د ژبې په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ژ په سر کې، د ب په سر کې. اوس د ژبې د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، ژبه لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ ژبه لیکو. آفرین، ژبه دغه شان لیکل کیږي. شاباس، آفرین. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ژ توري لیکل شوي. راځئ چې په سپین رنګ لیکل شوي ژ په سر د ژ لیکل زده کړو. شاباس، ژ لیکو. موږ ژ لیکل زده کوو. آفرین، ډېر ښه، ژ دغه شان لیکل کیږي. شاباس، شاباس، ژ لیکو. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ژبې کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ژبې د هرې یوې سپینې کلمې پر سر ژبه ولیکو. موږ ژبه لیکل یادوو. شاباس، شاباس، ژبه لیکل یادوو. آفرین، ژبه لیکو. شاباس، آفرین. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د ژ توری په خړ رنګ راغلی دی چې د سر ژ توره ده، او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ژبې د کلمو کتار دی چې د ژبې لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې ده. معنا دا چې د ژ او د ژبې د هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، ژ لیکو. ژ لیکل زده کوو. موږ ژ لیکو. شاباس، موږ ژبه لیکل زده کوو. موږ ژبه لیکو. ژبه دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه، سور چوکاټ چې پای ته ورسید، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ، اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښي خوا کې څو ځله د ژ توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هرې ژ په سر ژ ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د ژ لیکل زده کوو. ژ دغسې لیکل کیږي.
موږ ژ لیکو. موږ د ژ لیکل زده کوو. ژ دغسې لیکل کیږي. موږ ژ لیکو. موږ د ژ لیکل زده کوو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ژبې د کلمو کتار دی. اوس د ژبې د کلمې په سر لیکو چې د ژبې لیکل مو زده شي. آفرین، ژبه دغه شان لیکل کیږي. ژبه لیکو. ژبه لیکل زده کوو. ژبه لیکو. ژبه دغه شان لیکل کیږي. ژبه لیکل زده کوو. شاباس. اوس راځو خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ ژ لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ژ توری لیکو چې د ژ لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ژ لیکل زده کوو. ژ دغسې لیکل کیږي. موږ ژ لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ ژبه لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ژبې کلمه ولیکو چې د ژبې لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ژبه دغه شان لیکل کیږي. ژبه لیکو. ژبه لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ژ توری چې نوم یې ژ او داسې لیکل کیږي، او د ژبې کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.